د یو بدکرداره ښځې واقعه چې د عراق په بصره ښار کې اوسېدله او هغې په بدکردارۍ او ګناهونو باندې کوم مال دولت جمع کړی نو هغې سره بیا څه وشول. دا واقعه حکایت الصالحین ذکر کړې ده. په بصره کې یوه ډیره انتهایی ښایسته ښځه اوسېدله چې د هغې نوم شاوانه او خلکو به د شاوانه په نوم باندې پیژندله. د ظاهري حسن او جمال او ښایست سره سره د هغې غږ هم ډیر ښایسته او د خپل ښایسته غږ په وجه باندې هغه په سندرو ویلو او په غم ښادۍ کې په غږ ویستلو باندې ډیره زیاته مشهوره وه. د بصرې په ښار کې داسې د خوشحالۍ یا د غم محفل نه و چې دې ته به پکې د شرکت لپاره خبر نه ورکول کېدو او دې به چې کله پکې شرکت کولو نو د هغې به یې ډېرې زیاتې پیسې اخیستې. همدغه وجه وه چې دې سره ډېر زیات مال او دولت او پیسې جمع شوي وي. د ښایست او مال دولت او ښایسته غږ سره سره دا د بصرې په ښار کې په یو ګناهګاره ښځه باندې هم مشهوره وه او چې چا به د ګناهګارو مثال ورکولو نو د دې نوم به یې اخیستلو. د دې د ناستې پاستې طریقه لکه د مالدارو خلکو په شانتې وه او ډېرې زیاتې ګران بیه جامې به یې هم اچولې او د ډېرو پیسو سره زر به یې هم اچولي وو چې ځان به یې ورسره ډېر ښایسته کړی و. یوه ورځ دا د خپلو خادمانو سره روانه وه چې دا د حضرت صالح المری علیه الرحمت د کور سره نږدې په کوڅه باندې برابره شوله. حضرت صالح المری علیه الرحمت ډېر یو نیکعمله او ولی انسان و. هغه یو لوی عالم دین عابد او زاهد هم تیر شوی دی. هغه په خپل کور کې خلکو ته د دین خبرې کولې او نصیحت ورته کوو. د دین خبرو او نصیحت په خلکو باندې دومره تاثیر کړی و چې دغلته ناستو خلکو باندې د الله تعالی یوه ویره خوره شوې وه او هغوی په ډېر سوال زارۍ سره د الله تعالی په دربار کې فریاد کولو او د الله تعالی د ویرې نه د دغه خلکو په سترګو کې د اوښکو لارې جوړې شوې وې. کله چې شاوانه یعنې دغه ښځه د دغه کوڅې نه تېرېدله نو د ژړا او فریاد غږونه یې واورېدل. کله چې دوی دغه اوازونه واورېدل نو ډېره زیاته غوسه هم شوله او خپلو خادمانو ته یې وویل چې ډېره عجیبه خبره ده چې دلته غم روان دی او زه خبره هم نشم ځکه چې دا به هر یو غم ته ورغوښتلی کېدله او دوی به پکې په خپل انداز سره هغه غم لمانځلو. بیا دوی داسې وکړل چې یوه خادمه یې دغه کور ته دننه ورولېږله چې معلومه کړي چې دننه څه چل دی. کله چې هغه خادمه دننه ورغلله نو کله چې حالت ولیدل په هغې باندې هم د الله تعالی ویره خوره شوله او هغلته کېناستله. چې کله واپس رانغله نو شاوانې یعنې دغه ښځې ډېر انتظار وکړو او بیا دویمه او ورپسې دریمه خادمه هم ورولېږله خو هغه هم هملته کېناستله او بیرته رانغلله. کله چې څلورمه خادمه دننه ورولېږله او لږ ساعت پس هغه بیرته راغلله نو هغې ورته وویل چې په کور کې دننه په مړي باندې ماتم نه کیږي بلکې په خپلو ګناهونو باندې خفګان او ژړا شروع ده. کله چې شاوانه دننه ورغلله نو په هغې باندې هم دغه خوف غالب شو او پوښتنه یې وکړله چې زما ګناهونه خو د سمندر د زګ نه هم زیات دي، آیا زه به وبخلی شم؟ په دې باندې ورته حضرت صالح المری علیه الرحمت وفرمایل چې هیڅ خبره نه ده، که ستا ګناهونه د شاوانې نه هم زیات وي نو تا به الله تعالی وبخي او تا به الله تعالی معاف کړي. کله چې شاوانې دا خبرې واورېدې نو په چغو شوله او ژړا یې شروع کړله او دومره یې وژړل چې هغه بېهوشه شوله. لږ ساعت پس چې کله هغې ته هوش راغی نو ویې ویل چې حضرت همزه شاوانه یم، د چا چې د ګناهونو مثالونه ورکول کېږي. هغې بیا خپل ټول قیمتي لباس او سره زر او زوړ لباس هر څه چې ورسره و او په ګناهونو باندې ګټلي و ټول مال یې په غریبانانو کې تقسیم کو او خپل یو زوړ غوندې لباس واچو او خپل ټول غلامان او خادمان یې هم آزاد کړل او بیا په خپل کور کې قید کېناستله او شپه ورځ د الله تعالی عبادت کو او په عبادت کې مصروفه وله او په خپلو ګناهونو باندې ژړاګانې کولې او معافي به یې غوښتله. په ژړا ژړا به یې د الله تعالی په دربار کې سوالونه کول چې ای الله بېشکه ته توبه کوونکي خپل محبوب جوړوي او ګناهګار معاف کوي، په ما باندې هم رحم وکړه، زه ډېره کمزور یم او ستا د عذاب او د سختیانو د برداشت کولو نه یم. ته ما د خپل عذاب نه وساته او ما ته د خپل زیارت شرف را نصیب کړه. هغې په دې حالت کې 40 کاله زندگی تېره کړه او اخر وفات شوه. نو قدرمنو دوستانو دا و د ولی د صحبت اثر. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوي وي. مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ. په آینده کې که غواړئ چې له همدغسې ښایسته واقعاتو خبر وساتل شئ نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې مو له هر قسم ښایسته ویډیوګانو خبر وساتو. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان خوشحاله اوسئ.